په وردګو ولایت کې د افغان ځواکونو ډیر سخت او خطرناک عملیات د طالبانو پر وړاندې. طالبان څنګه په تېښته شول، افغان هوایی ځواکونو څنګه بریدونه وکړل، په دې ویډیو کې راسره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. افغان ځواکونو د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې له طالبانو ګڼ شمېر سیمې نیولې او یا د ډلې په شا تنبولې ده. ملي دفاع وزارت وایي چې افغان هوایی ځواکونو میدان وردګو ولایت کې د طالبانو پر یوې غونډې هوایي بریدونه ترسره کړي چې په پایله کې د یادې ډلې غړي 28 غړي وژل شوي دي. د سرچینې په خبره په یاد هوایي برید کې د طالبانو ګڼ شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. یاد وزارت همدا شان زیاتوي چې اوس مهال په جلریز ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو له لوري پر طالبانو چڼیز عملیات دوام لري چې یاده ډله له خپلو پاټکونو په شا تنبول شوې او سیمه د افغان ځواکونو په واک کې ده. په بل راپور کې راغلي افغان ځواکونو د لغمان په الیشنګ ولسوالۍ کې پر طالبانو بریدونه ترسره کړي چې په پایله کې 20 طالبان وژل شوي دي. له 201 سیلاب څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې یاد برید تېره ورځ د الیشنګ ولسوالۍ په رهین او ګمبا سیمه کې ترسره شوی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ.